الرحیم راځو سی پلس پلس ته او اوس موږ راځو نن لوپینګ سټیټمنټ ته راځو. صحیح ده؟ چې ته راځو لوپینګ سټیټمنټ ته راځو. صادق خان ما ته وایي چې ګوټو کیورډ موږ سره څه کار کوو. پرون ګوټو کیورډ باندې خبره کړې وه که نه؟ ٹھیک ده؟ وایه دا کله looping statement is used to repeat statement or a set of statement. ٹھیک شو؟ looping statement د دې لپاره استعمالیږي چې د هغې په ذریعه باندې مونږه څه وکړو، یو سټیټمنټ یا یو سیټ اف سټیټمنټ مونږ څنګه کړو؟ ریپیټ کړو. صحیح ده؟ it is also called repetitive or iteration. صحیح ده کنه؟ دې ته repetitive iteration دا متحمل کیږي. صحیح ده؟ تکرار معنا دوهراو. صحیح ده؟ ٹھیک شو؟ ښه نو لوپ اصلا کې د دې هدف لپاره موږ سره استعمالیږي که چېرته موږ وغواړو د مثال په توګه سمپل یو اگزامپل په لوپ کې اول دا درکړم. او لوپ چې دی جنرالي we have three kinds of loop. فرست اصلا کې ویل کېږي فار لوپ. هر په خپل ځای او په خپل ځای کې استعمالیږي او هلته به تعریف او ډیفینیشن کوو. وایل لوپ بل موږ سره دی دریم ډو وایل لوپ. یو بل نور موږ سره شته خو درې قسمه چې دي هغه جنرال دي. بل موږ سره دی هغه انفینټ لوپ ورته ویل کېږي. صحیح ده؟ همدارنګه یو بل دی فار ایچ لوپ ورته ویل کېږي چې هغه بیا کله موږ غواړو ارې نه اکسس کې ویلي نو موږ فار ایچ لوپ بیا استعمالوو. صحیح هلته بیا ورسره بولو. دغه لوپ موږ سره په دې کې اول فار لوپ بیا وایل لوپ بیا ډو وایل لوپ فرقونه هم شته د یو بل سره او خپل ځای کې هم استعمالیږي. لوپ اصلي هدف ته وګورئ. اول ته موږ دننه راخلو فار لوپ یا لوپ ته ګورئ. د مثال په ډول تاسو ته یو څوک وایي چې ما ته ولیکه ویلکم افغانستان 100 times. صحیح ده؟ 100 ټایم افغانستان ما ته په سکرین باندې پرنټ کړه. نو اوس به زه داسې چل کوم چې افغانستان 100 ټایم په سکرین باندې لیکم نو د هغه لپاره به دا چل کوم. صحیح ده؟ صحیح شو؟ ښه صحیح شو؟ رن کېږي تاسو ګورئ ورته. ښه اوس که زه چېرته وغواړم افغانستان 100 ټایم ډسپلی کړم په سکرین باندې نو زه به څه چل کوم؟ زه به داسې کوم چې سی آوټ ښکاري. نو که چېرته زه وغواړم چې ویلکم افغانستان ډسپلی کړم نو د دې لپاره به زه 100 ټایمز دلته لیکم چې ویلکم افغانستان. زه به 100 ټایمز ډسپلی کوم او دا به کاپي کوم او پیسټ کوم او څو به پوره کوم 100 ټایم به پوره کوم. نو د دې څومره غټ مشکل دی چې د هغې مشکل د حل لپاره موږ سره څه استعمالیږي؟ لوپ استعمالیږي. که دې کې هر یو ډول فار لوپ باندې ته غواړې دا ډسپلی کړي، ډو وایل لوپ باندې وایل باندې هر یو باندې موږ کولی شو دغه سټیټمنټ څنګه کړو هغه ریپیټ کړو. دا د لوپ اصلي هدف دی چې د هغې په ذریعه باندې دغه سټیټمنټ موږ څنګه کړو؟ ریپیټیشن وکړو، تکرار وکړو، همداسې دوهرایي ورته ورکړو. صحیح ده؟ نو د دې مشکل لپاره موږ لوپ استعمالوو. اوس اول موږ سره دی فار لوپ. فار لوپ ته راځو. فار لوپ څه لپاره استعمالیږي؟ it is used to repeat a statement for specified number of time. صحیح ده؟ specified number of time. که چېرته موږ وغواړو یو سټیټمنټ ریپیټ کړو
the specific according to a specific condition according to a specific number of times نو موږ دغه وخت کې فار لوپ استعمالو صحیح ده د فار لوپ خپل سنټیکس دی فار لوپ سنټیکس پروګرامینګ کنسپټ کې سنټیکس ډیر زیات مهم دی سنټیکس چې زده کوو بیا هغه سنټیکس باندې چلیږي نو بهر کار کولی شي فار لوپ سنټیکس داسې دی چې اول د فار کیورډ لیکل کېږي د هغه نه وروسته دلته انیشیلایزیشن کېږي انیشیلایزیشن خو پېژنې که نه داسې څوک شته چې انیشیلایزیشن نه پېژني ها یې نه پېژنې ها نو ته به داسې وکړې ښه انیشیلایزیشن ټیک ده بل موږ سره دی کنډیشن ټیک شو او بل موږ سره دی انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ دا د فار لوپ سنټیکس دی ته انیشیلایزیشن دا معنا انټیجر a دا ډیکلیریشن شو صحیح ده او a is equal to 12 دا موږ سره انیشیلایزیشن یعنی انیشیلایز معنا یو ویریبل ته ویلیو اساین کول دې ته انیشیلایزیشن سمپل نو که چېرته موږ وغواړو چې دا اوس ریپیټ کړو د دې فار لوپ په ذریعه باندې نو موږ ګوره ریپیټ اکارډینګ ټو سپیسیفک ټایم دی که نه 100 ټایم دا ریپیټ کړو نو موږ د دې لپاره فار لوپ دلته استعمالوو فار لوپ هغه لوپ دی چې هغه موږ ته دا هغې په ذریعه باندې موږ یو کنډیشن یو سټیټمنټ یو سپیسیفاید نمبر اف ټایم لپاره ریپیټ کولی شو صحیح ده او دا د هغې سنټیکس دی چې اول انیشیلایزیشن کېږي بیا کنډیشن کېږي بیا انکریمنټ یا ډیکریمنټ کېږي دا یې څه دی سنټیکس دی او بیا د هغه نه وروسته د هغه باډي سټارټ کېږي او د دې باډي په مابین کې بیا څه شی کېږي دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کېږي صحیح ده دغه سټیټمنټ بیا موږ ورکوو چې دا ماته څه کړه پرنټ کړه نو اول زه راځم همدغه ویلکم افغانستان 100 ټایم په دې لوپ باندې پرنټ کوم چې څنګه به زه په سکرین باندې 100 ټایم افغانستان په سکرین باندې پرنټ کوم ځان لپاره نو دې لپاره تاسو ته مې ویلې چې موږ سمپل فار کیورډ لیکو صحیح ده انیشیلایزیشن دلته کوو یو ویریبل ورته اخلم دغه به زه یو ویریبل کې سټور کوم int ډیټا ټایپ به اول لیکي که نه انټیجر I is equal to 0 صحیح ده صفر نه مې سټارټ کړه ښه I less than so 100 I plus plus دلته راځم چې دا په کوم بیس باندې کار کوي څنګه کار کوي نو سی آوټ کې ورته وایم چې څه شی ویلکم افغانستان کله چې دا ایگزیکیوټ کوم رن کوم نو ګوره سلزل افغانستان ماته په سکرین باندې څه شو پرنټ آوټ شو صحیح شو نو اوس به ما که چېرته موږ سره لوپ نه وی نو ما به ویلکم افغانستان سلزل په سی آوټ کې لیکلی او ماته په سکرین باندې پرنټ آوټ کولی خو ګوره دلته دا لوپ داسې چلیږي په لوپ کې چې کله د دې ډیټا فلو داسې کېږي د ډیټا حرکت داسې کېږي اول دلته کوم سټیټمنټ په دې لوپ کې ایگزیکیوټ کېږي اول راځي انیشیلایزیشن نه اول څه کوم ځای نه راځي انیشیلایزیشن نه راځي بیا چېرته راځي بیا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کېږي باډي کې چې کوم سټیټمنټ دی دا ایگزیکیوټ کېږي صحیح ده کله چې دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي نو بیا راځي کنډیشن ګوري انکریمنټ یا ډیکریمنټ کېږي څه کېږي انکریمنټ یا ډیکریمنټ کېږي بیا څه کېږي کنډیشن ګوري که کنډیشن چېرته د دې سره ټرو نو بیا ځي هغه باډي کې چې کوم څه دي هغه یې ځي ګوره بیا انیشیلایزیشن سټیټمنټ ته نه ځي ښه دلته ګوره ویلکم افغانستان په کومه طریقه پرنټ کېږي کله چې دا پروګرام ایگزیکیوټ شي نو انټیجر I is equal to 0 صحیح ده د صفر نه سټارټ کا ګورئ د صفر نه سټارټ کا سلو پورې تر 99 پورې ښه ما ورته ویلي چې I less than 100 که چېرته ما ورته ویلي چې I less than or equal to 100 نو بیا به یو ځل ریپیټ کوي ځکه صفر نه مې ورته ویلي که نه صفر یو ځل نه شو صحیح ده نو دلته لوپ چې دی د دې ځای نه انیشیلایزیشن I ویریبل د صفر ځل به افغانستان دلته یو ځل به ډسپلی شي اول ځل لپاره ښه اول ځل دلته نه ځي خوا دې خوا نه ځي بس صرف I ورکړی I 0 نو د 0 لپاره به ویلکم افغانستان په سکرین ډسپلی شي یو ځل دا یو لوپ چکر شو بیا به راشي دلته به یو پکې انکریمنټ شي نو صفر سره چې یو جمع شي څو راځي یو بیا به راشي دلته کنډیشن به وګوري یو په I کې پروت دی که نه یو کوچنی دی د سلو نه که نو بیا به راشي باډي ته باډي به ایگزیکیوټ شي ویلکم افغانستان به 2 ځل ډسپلی شي بیا به پکې دلته لاړ شي یو به پکې اضافه شي انکریمنټ به وشي څو به شي 2 به شي یو وکړه نو 2 شو بیا به راشي کنډیشن I کې 2 ولیدل 2 کوچنی دی د سلو نه که نه بیا به راشي افغانستان به ډسپلی کړي کله چې 99 ته ورسېدو ګوره فرض مثال 99 راغی صحیح شو 99 ځل افغانستان په سکرین ډسپلی شو
بیا راځي دلته ګوري 99 کوچنی دی سلونه ټرو دی که نه بیا به راشي سلم ځل به افغانستان ډسپلی کړي کله چې دا ډسپلی کړو 99 ځل ډسپلی شو سلم ځل به ډسپلی کړي کله چې ډسپلی کړو سل شو که نه 99 دی یو به دلته اضافه شي سل شو کله چې سل شي دلته به راشي کنډیشن ته سل کوچنی دی سلونه نه کنډیشن فال شو نو به دلته موږ ته څنګه چلو شي نور به لوپ ختم شي سل او صفر نه شروع تر سلو پورې نو فار لوپ په دې کنسپټ باندې پوه شوئ دا د فار لوپ اصلي کنسپټ و ګوره که څوک تاسو ته وایي چې یو پروګرام ولیکي موږ ته او په دې کې تاسو د صفر نه تر لسو پورې عددونه ډسپلی کوئ د صفر نه تر لسو پورې عددونه ډسپلی کوئ نو همدا خبره ده I is equal to 0 ګوره صفر نه سټارټ چې سټارټ پوینټ د چا درکړو نو ما مطلب دا دی چې انیشیلایزیشن 0 نه سټارټ تر کوم ځای پورې تر لسو پورې صحیح ده صبر وکړه ښه د صفر نه که تر لسو پورې غواړې نو دلته به I less than or equal to 10 ورکړي صحیح ده او که چېرته غواړې چې څه ورکړي 9 پورې غواړې نو 0 to 9 بیا به I less than 10 ورکړي صحیح ده او دلته ورته یم دې ځای کې لاندې ورته یم دلته چې I چې I کې کومه ویډیو راځي هغه پرنټ کړه ماته نمبر پرنټ کوم ګوره دا ډسپلی کوي نو ګوره 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 پورې ډسپلی کړه که ته غواړې چې دا عدد نه دي دا په دې ورټیکل شکل باندې راوړي نو بیا څه کوو مونږ په دغه ځای کې مونږ څه اخلو ان لاین اخلو صحیح ده سمپل ان لاین کنټرول F9 0 1 2 3 4 5 6 7 ګوره ان لاین څنګه کار کوي ګوره اول ځل چې کله دا لوپ ایگزیکیوشن نو د 0 نه سٹارټ کیږي نو صفر به ماته دلته په سکرین باندې ډسپلی کړي کله چې صفر ډسپلی کړو نو بیا به راشي دې ځای کې بل لاین ان لاین مې اخیستی نو بل لوپ بل عدد چې پرنټ کوي په نوی لاین کې به پرنټ کوي بل عدد چې پرنټ کوي په نیو لاین کې به پرنټ کوي اول خو په نیو لاین کې کرسر مخکې نه بلینکینګ کې یا به ولاړ وي موږ ته نه ښکاري اوس که نه بیا به راشي صفر سره به یو جمع شي صفر به څو شي چې یو سره جمع شي یو به شي یو کوچنی دی د لسو نه صحیح ده نو یو به دلته ډسپلی شي ماته رسي بیا به دا لوپ ایگزیکیوټ شي ان لاین نیو لاین ته به کرسر لاړ شي بیا به راشي یو سره به یو جمع شي نو څو به شي دو به شي دو کوچنی دی د لسو نه نو هغه پورې به دا لوپ چلیږي تر څو چې I مساوي د لسو شي کله چې لس شو لس ډسپلی شو نو بیا راځي دلته لسو سره یو جمع کېږي یولس کوچنی مساوي د لسو دی غلط کنډیشن فال شو نو بس لوپ به څنګه شي ټرمینیټ به شي صحیح شو ستاسو اسایمنټ څه شو اسایمنټ هم دا دی چې د لسو نه تر صفر پورې به عدد ډسپلی کوي الټا صحیح شو یو اسایمنټ ښه غوږ ونیسئ درې څلور اسایمنټ لري ګوره یو اسایمنټ دا شو چې لسو نه تر صفر پورې به عدد ډسپلی کوي صحیح ده بل اسایمنټ دا شو چې د منفي یو نه تر منفي شپېتو پورې به عدد ډسپلی کوي صحیح شو منفي شپېتو پورې صحیح ده بل اسایمنټ دا شو چې منفي شپېتو نه تر منفي یو پورې به عدد ډسپلی کوي منفي یو پورې ښه ګوره ښه دلته صحیح درته ولیکم چې بیا ګیله ونه کړي چې موږ د اسایمنټ نه یې درشوی صحیح ده ګوره د منفي یو نه تر منفي شپېتو پورې د منفي شپېتو نه تر منفي یو پورې او د لسو نه تر صفره پورې صحیح شو پوه شوې که نه صحیح ده دا ستاسو اسایمنټ شو او دا